ما لکم من اله غیره، لایق د بندګۍ د الله نه ما سوا بل څوک نشته دی. دویمه پلیتی او ګناه چې په هغې کې موجود و هغه په ناف تول کې کمی کول. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، په ناف تول کې کمی مه کوئ. دا لویه ګناه ده، په ناف تول کې کمی کول دا لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده. د شعیب علیه السلام په قوم باندې عذاب هم د دې وجې نه راغلی چې هغوی په ناف تول کې کمی به کوو. یو طرف ته ډنډۍ کږول، د چا نه غنم اخلي، جوار اخلي، درانۍ ځان ته تلي، یا پکې یوه تله داسې غونته کې وولي د هغه نه په نار خطا یې چې د هغه خیال نه ته پکې یوه تله ځان ته هسې وولي، دا ګناه دی. بل چا ته څیز ورکوي تلې ورته نو سپک وله ورکوي، یا دې 4 توله وکړو ته ووایي چې ما 15 توله وکړو، دا ګناه دی. یو قسم داسې وي چې یو سړی ستا نه جوار اخلي، غنم اخلي، نو که خیال دې کړی هغوی دا تول لږ دروند کوي، معمولي دې دروند کوي، خو هغه چې پې څوک جوار او غنم خرڅوي هغه ورته ولاړ وي، هغه په دې څه نه وي، هغه په دې راضي وي، ځکه چې یو چونګ جوار یا 2 چونګه جوار داسې مسله نه ده، هغې باندې دواړه راضي وي، مالک پې هم راضي وي، اخیستونکی پې هم راضي وي، لږ تول درونو کې. دارنګې خو دوکاندار یو شی خرڅوي نو که خیال دې کړی هغه چې کوم شی خرڅوي نو هغه تله لږ درنه ورکړي، ټول سړي ته لږ دروند ورکړي، دا هم د دواړو په رضا سره وي، داسې مسله نه ده. د هغه نه په دوکې سره په ټګۍ سره په تول کې کمې کول یا زیاتې کول دا لویه ګناه ده، دا لویه ګناه ده. نو شعیب علیه السلام خپل قوم ته وفرمایل چې ولا تنقصوا المکیال والمیزان، په ناف تول کې کمې مه کوئ. او داسې نه چې ستاسو غریبي ده، انی اراکم بخیر، په مالدارۍ کې خو نه مالدار خلک یې. یو سړی چېرته په ناف تول کې کمې دا کوي یاره یاسې پکې ګټه نشته دی، نو زما غریبي ده دا چل ځکه کوم چې ګټه پکې کوم نو بچي راته نار دي. نو شعیب علیه السلام وایي هغه هم ګناه دی، هغه هم ګناه دی چې ستا بچي تا ته ماشومان وږي دي او ته مال په ګناه باندې ګټې، ناف تول کې کمې کوي، پردی حق وایي، دا هم ګناه دی. د بچو دپاره به خپل قبر نه تباه کوي، اخرت په ځان نه تباه کوي. نو شعیب علیه السلام ورته فرمایي وایي انی اراکم بخیر، مالدار هم یی، او انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، زه په تاسو باندې د عذاب نه یریږم، الله به درله عذاب درکړي، دا ناف تول کې کمې مه کوئ. چې کله د انسان سره مال زیات شي دې سرکشي شروع کړي، مال سره چې زیات شي دې سرکشي شروع کړي، غرور شروع کړي. د شعیب علیه السلام قوم مالدار قوم، ځکه مدین دا عالمي منډی وه، د دنیا ټول خلک به راتلو، هلته به سامانونه اخیستل. نو قوم مالدار و، نو په شعیب علیه السلام پورې خندنې شروع کړو، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. ای شعیبه ته چې دا منځونه کوي نو دا منځونه تا ته دا خبره وکړه. شعیب علیه السلام به منځ ډېر زیات کړو. نو ای شعیبه ته چې دا منځونه کوي نو تا ته دا منځونه دا خبره کوي چې موږ د پلار نیکه دین پرېږدو، او دویم دا چې زموږ مال دی او ته چې راته وایې نو هغه شان کارونه به پکې کوو. تا ته دا منځ دا خبرې کوي چې موږ د پلار نیکه دین پرېږدو او مال دې زموږ وي او خوښه دې پکې ستا چلېږي. موږ دې دا وکړو انک لانت الحلیم الرشید، ته خو ډېر زیات هوښیار سړی یې، ښه ته خو ډېر هوښیار یې، ته موږ ته کومې خبرې کوې. ای په شعیب علیه السلام پورې خندنې شروع کړه. نن سبا چې چاته نصیحت کوي که نه، چاته نصیحت کوي پرېږده مړه، دا د شریعت زمانه ده، دا د دې زمانه ده، خلک څه کوي ته ما ته وایي چې په ناف تول کې کمې مه کوه. نه که یو سړی دا وایي چې دا د شریعت زمانه نه ده، نعوذ بالله دې په دې خبره کافر شو. دا د شریعت زمانه ولې نه ده؟ د شریعت زمانه هغه هم وه چې د نبي علیه السلام بعثت لا نه و شوې. دا خلک خو د هغې نه بدتر خو نه دی که نه، د هغې زمانې د خلکو نه لا بدتر خو نه دی کوم چې نبي علیه السلام نه مخکې و. د مور سره د خپلې مور سره هغې نکاح کوله، ژوندۍ نور هغې خښولې، شراب سره عام څښلې کېدل، زناونه سره عام و، قتل و غارت سره عام و، کوم ګناه په هغې کې موجود نه و. دا خلک خو د هغې نه لا بدتر نه دی که نه. هغې ته نبي علیه السلام شریعت بیان کړی دی او شریعت ورته راغلی دی. نو دا خبره کول چې دا زمانه د شریعت نه ده، دا ډېره زیاته بده خبره ده، د کفر خبره ده.